عبدالوهاب صاحب د دې علاقې دپاره ډېر لوی خدمات دي او خدای شته د دې کلي د خلکو زړونه یې وګټله. هغه غریب جومات پرېنښود، جومات یې جوړ کړو، مدرسې یې جوړې کړې، پوه شوې، د خیر ښېګړه د خلکو دلته یې کوې برابر کړو، دلته به سولر ولګي، دلته به ټینکۍ ولګي. نو موږ ستاسو په شان په زلمو باندې فخر او ویاړ کوو. الله مو راته ښه ساته، عزتمن شي. نو دغه شان دا کار جاري وساته او انشاءالله د دې ځای خلک به راسره ښه مضبوط عملیات وکړي. عزتمندو پښتنو، تاسو په دې پروګرام په آغاز کې څه ویجوال کتلي، څه شاټونه به هم د کوی کتلي. دا د اوش علاقه ده، وزیر آباد. په دې علاقه باندې دا ځای مشهور دی. څنګه تاسو پته مونږ لا تعداد پروګرامونه په لوړ دیر اوچ کې وکړه چې کوم عبدالوهاب صاحب دی ندیز اوسېدونکی دی شاه ماشاءالله دلته مدرسې جوړې کړلې، جوماتونه یې جوړ کړه. دې سره سره چې کوم د اوبو سکیم دی هغه هم دلته جوړ کړو. یو ډېر بهترین او ښه کوی دلته کنستی دی هم د دې علاقې خلکو دپاره. په دې کې عرفین هم دي، یتیمان هم دي، اول هم ته اوبه ورکړي دي او نور هم چم کوم سټینګ جومات ته اول هم اوبه ورکړي او بهرحال چې نور هم دله سټینګۍ دي، شیشې به ورته لګوي. نو بیا په دې کلي باندې باقاعده تقسیمېږي. ویل کېږي چې دوی د میاشتې بل هم پسې سیوا راځي، خو اوس ورته یو بل ترتیب جوړ کړو او ډېر محترم عبدالوهاب صاحب دلته به یو ټینکۍ لګي، د هغې سره سره شیشې به لګي. نو دوی به بیا دوی کور ته به فري اوبه ځي. نو دا ډېر ښکلی سوچ دی، ډېر بهترین ویژن دی او د دې ځای خلک راسره هم ولاړ دي. حاجي صاحب یوسف صاحب راسره په څنګ کې ولاړ دي، سره به هم خبرې کوم چې نور چې کم تکلیف دی او کمې کړمې دي باید ورسره بحث کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ښه یې، طبیعت مو ښه دی؟ الحمدلله. هم تاسو هم د دې علاقې؟ او سر موږ د دې علاقې اوسېدونکي د دې وزیر آباد. دا راته وویل ته به د اوبو تکلیف ډېر و مخکې؟ دلته خو بیخي تکلیف هم مخکې خو دا چینې مینې وې او اوس خو دا کویان دغه شوي دي، خو دا هم ډېر لرې حد کې دي. او بیا پکې دا تکلیف دی چې دا ټول یتیمانان دي، غریبان کسان دي او دوی ټول چې تا ولیدل لس اته موټرې به د کوی باندې پرتې دي، خو د دې بل ورکولو سره دغه نه جوړېږي. نو مونږ دا سوچ وکړو چې یاره داسې یو کس پیدا شي یا دغه شي چې د الله د رضا دپاره دې دپاره څه هغه وکړي او دا شیشې پرې ولګوي، ټینکۍ ورته جوړه کړي، نو دې کسانو ته به سهولت شي او دونه به ښه چې د دې بوج نه به دغه شاوري څخه نشي پیدا کولی. نو نن سبا به دا بل څنګه ورکوي؟ نو دغه مسلې دي. نو دلته پاپولیشن آبادي څونه ده؟ آبادي خو دلته غالبا ښه کافي آبادي ده، تقریبا چې څه 45-40 پورې کورونه دي او دا جومات دی پکې. حالان چې زموږ د دې جومات هم بد حال دی که نه، او د دې هر څه دی، خو دونه ده چې د وس پورې خبره ده چې څه د وسه کېږي او دغه کېږي چې هغه سره تاسو کولی شئ. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دا سولر ولګي که نه او باقاعده ټینکۍ جوړه شي، نو دا کم 15-40 کورونه دي که نه، نو دې ته به اوبه پوره شي؟ انشاءالله دا کوی کامیاب دی او چې دې ته کم ترتیب او دغه یې هغه په سیسټم وشي، هر یو ته پوره کېږي. او دا کوی د له چا وکنستو؟ دا کوی خو مخکې مونږ کنستلی و دلته کې او دغه و، خو بیا مونږ وقف کړو د دې غریبانو دپاره هم دغه کړو چې یاره د دې اوبو تکلیف دی او دغه دی او دا اوبه راوړي دی یو بل دغه بیا عبدالوهاب صاحب دغه وکړو چې یاره دا خو ډېر سخت تکلیف دی او ویې کتو دغه یې وکړو. نو ویل چې یاره مونږ به دا سیسټم وکړو چې د غریبانو ته سهولت راشي. نو زه یم چې دا سولر ولګي، دا ټینکۍ جوړېږي، بیا خو به تکلیف ختم شي که نه؟ انشاءالله چې د اوبو تکلیف به زموږ ختم شي او نور خو د الله طرفه تکلیفونه دي جي. نو دا اوسه پاړ دلته چې د چا کوی نه دی وقف کړی، چا کنست هم نه دی دلته کې نشته دی، دلته نشته دی. او دا خو زمونږ یو دغه بل په دې منځ کې دی د کورونو. نو مونږ وایو چې یاره دا کسان دي موټرې ورته ور اچولې دي، شپږ اته موټرې دي که نه، صحیح. نو د هغې ډېره غټه خرچه ده، دوی نشي برداشت کولی. زه الله دې اسانه کړي، ډېره مهرباني انشاءالله ضرور به کېږي. عبدالوهاب صاحب دا وخت ګوري، ضرور به ستاسو چې کمې کړمې دا به ختمېږي. ته څنګه یې قربان، نوم دې څه دی؟ ظهرالله. ښه خبرې دې روټۍ دې خوړې، خبرې تېزې کوه. ښه یې برابرې د دې ځای اوسېدونکی؟ ښه. پلار شته؟ پلار مو پات شوی. ښه. نو کور ګټې وډې ته چلې؟ نه مشر ورور دی. مشر ورور دی. نو د مینې ورته اوبه شته؟ اوبه راته راځي. دا راته ووایه چې ستاسو موټر خرچه به ډېره کوي، بل ډېر راځي؟ بل ډېر راځي. نو څه درله وګو دا وخت تاسو عبدالوهاب صاحب ګوري که نه؟
چې یو ټینکر جوړ کړو اوبه ته بوځو خبرو دې مزه نشته لګ تیز وای څنګه چې یو ټینکر جوړ کړو اوبه ته بوځو ها وسره په بل خو درون نه دي چې ټینګه جوړ شي بیا به پرې درشي نو سویل غواړي تا وخت خلک ګوري کنه لو هاب صرف سویل غواړي چې یو ټینکر جوړ کړو اوبه ته بوځو صحیح ده تراشه بل پکې څوک خاندانی خبرې نشي کولای ته څنګه یار خیر دی د دیزي ابجی نو دې کوینه مو بشته کو نازم دې لګ بدل خو لکه شارټ ډیر د جمعه تم دې لکه ایندا په مخه موټر خرابې کې بیل ملي ډیر زیات راځي ها اځ کل خلکو د علاقې ډیر تکلیف دی ها او چې کدی ټینکې باندې بس وشي نو دې ډیر مهرباني الله دې ولې خیر ورکړي ها ډیر الله په ډیر کامیاب کړي ها سبق خو سویم کی سبق سپل مینه دی زه ووم پر سپل مینه دی ها ها زه کامیاب شه ډیره مهرباني شکریا عزتمند پښتنو څنګه تاسو پته ده کوی یو تاسو وکړو او زما عبدالوهاب صاحب هم دا وخت ګوري عبدالوهاب صاحب د علاقې دپاره ډېر لوی خدمات دي او خدای شته د دې کلي د خلکو زړونه یې وګټله هغه غریب جومات پرې نه خو جومات یې جوړ کړو مدرسې یې جوړې کړې کوشي د خیر ښېګړه د خلکو لپاره پارکونه جوړ کړه دلته کوی برابر کړو دلته به سولر ولګي دلته به ټینکې ولګي نو موږ ستاسو په شان په زلمو باندې فخر او ویاړ کوو الله مو راته ښه ساته عزتمن شي نو دغه شاندار کار جاري وساته او انشاءالله د دې خلک به سره ښه مضبوط عملیات لري ډېره مهرباني